سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو AI باندې فري سندرې، نعتونه او یا هم نظمونه جوړ کړو؟ نو ټوله طریقه ته په دې ویډیو کې ښیم. تر پایه راسره پاتې شئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، اول چت جي پي ټي اپلیکیشن را خلاصوو. چې کله مو را خلاص کړه، دلته اوس موږ ورته لیکو ماته یوه پښتو سندره راولېږه. چې کله مو دا ورولېږه، اوس موږ ته پښتو سندره رالیږي. دوستانو، دغه د پښتو سندره یې راولېږله. دا اوس موږ ټوله کاپي کوو. چې کله مو کاپي کړه، نو د چت جي پي ټي اپلیکیشن څخه وځو او بل اپلیکیشن د فلو میوزیک په نامه دا را خلاصوو. چې کله مو خلاص کړه، لږ انتظار ورته کوو تر څو صفحه یې را خلاصه شي. ښه، نو دا دوستانو صفحه یې را خلاصه شوه. دلته اوس موږ ورته لیکو چې ماته یوه پښتو سندره جوړه کړه. چې کله مو دا ولیکو، اوس موږ چې کومه سندره کاپي کړې وه، هلته پیسټ کوو. کله مو پیسټ کړه دوستانو، نو دلته بر راځو، دغه کورس ځنې پاکوو تر څو دا په سندره کې را نشي، او دا سره یو ځای کوو. او دا بره چې دی، دلته هم مسافه ورکوو. چې کله مسافه کړه، دا اوس موږ ورلیږو تر څو موږ ته یو سندره جوړه کړي. چې کله مو ورولېږله، دلته اوس موږ د سندرې جوړېږي، خو دا لږ وخت غواړي، لږ انتظار به ورته کوو. نو زه به تاسو ته تر هغې پورې ریکارډینګ بند کړم، تر څو دا چې دی دا سل پوره شي، نو بیا موږ د سندره جوړېږي. زه به هغې پورې ریکارډینګ بند کړم. ښه، نو دغه دوستانو سندره جوړه شوه، او دغه سندره را سره واورئ تاسو اوس. ستا د مسکا پر رڼا کې مې ماښام ښکلی شي، ستا د یادونو په لاره مې هر ګام ښکلی شي، ستا په دعا کوم. نو دغه دوستانو موږ ته سندره جوړه کړه، هغه هم بالکل فري او ښایسته پښتو سندره وه. ښه، نو دوستان، دا زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښ شوي، نو ویډیو ته لایک ورکړئ او یو کمنټ سره وکړئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.